یونیورسټۍ ته خو زما 14 کاله وشو. جی بالکل. دوه سټوډنټان صرف داسې وو په دې 14 کالو کې چې هغې ما ته ووایي چې موږ دا سوشیالوجي دې دپاره وایو چې زه په خپل معاشره کې یو خپله اداره جوړ کړم، د ملک قوم خدمت وکړم. صرف دوه سټوډنټان. دا باقي هم دغه سوچ چې زه به جواب کوم، زه به نوکري کوم، زه به دا کوم، زه به هغه کوم. نو څنګه چې یو اډې ته مونږ لاړ شو او د هغې نه مخکې په کور کې مونږ فیصله کړي چې زه به کوم ځای ته ځما، ولې ځما، څه وسایل به وي، څه مسایل به وي، هغه ټول مونږ پلانینګ کړي وي. نو یو سټوډنټ آیا دا پلانینګ کوي چې زه یونیورسټۍ ته ځما، چې دا کوم مضمون کې زه داخله لما دې کې زما شوق شته که نشته دی، د دې مخکې فیوچر شته که نشته دی، بیا چې کوم وسایل پکار دي، کوم ایکسپرټیز پکار دي، کوم صلاحیتونه پکار دي، هغه ما کې شته که نشته دی، ابه زه څنګه حاصلوم؟ نو دا پلانینګ خو ما ته په نظر نه راځي. صاحب موږ ګورو نن زمانه کې سپیشلی چې زموږ کوم سټوډنټس ګریجویټ شي او یونیورسټیز نه معلومه دوی سره هایسټ ډیګري وي یو ناممکنه لپاره، خو د هغې باوجود هم هغوی چې کوم دی په جاب سرچ کې په جاب حاصلولو کې هغوی ډېر زیات چې کوم دی نو سټرګل فیس کوي. او ما ډېر زیات کسان زه وینم چې هغوی کوم क्वालिफिकेशन कड़ी दाई मुताबिक आई तो जॉब न मिला जति सब वजह की थी दा कम जे के दा मतलब लूप होल ले लागे द वजह में स्टूडेंट्स सब कोई वार्ड में हो तुम लोग ډېر مهرباني ډاکټر صاحب. یو جهان مننه، خوشحاله ودانه بعد اوسه په دې ډېر وجوهات دي، خو زه به تاسو ته سره دست یو دوه غټې وجې وښیم. یو وجه خو دا ده چې تاسو سوچ وکړئ د سټوډنټ د یونیورسټۍ نه ماسټر سټوډنټ لکه موږ دا ماسټر شو، هی از ماسټر. نو ماسټر خو دې ته چې هغه په هغه فیلډ کې ایکسپرټ وي. موږ وایو که نه دا سړی د دې فیلډ ماسټر دی، نو ایکسپرټ دی. نو آیا دا دې موږ وګورو چې زموږ سټوډنټ ایکسپرټ دی که نه دی؟ اوس زما سټوډنټ ایکسپرټ نه دی، ماسټر نه دی، نو کاغذ خو ورسره شته دی یو فوټ، خو د هغه چې کوم سوچ دی، کوم فکر دی، هغه سکلز دی، هغه د ماسټر لیول برابر نه دی، نو ځکه به هغه ته جواب نه ملاوي. یو وجه خو دا ده. دویمه وجه دا ده چې مونږ داسې مثال دی لکه چې یو انسان کراچۍ ته ځي، نو هغه مخکې سوچ وکړي چې یاره زه کراچۍ ته ځم، ته به کراچۍ کې کوم څه ده، هلته موسم څنګه دی، د هغه ځای خرچې به څنګه وي، هلته ما ته څه روزګار ملاوېږي که به نه ملاوېږي، څه روزګار د ما د رهایش په څه بندوبست وي. داسې خو نه کوي که نه چې اډې ته لاړ شي، هلکه کوم سیټ خالي دی، هلکه د فلاني بس کې سیټ خالي دی، بس هلته کښېني او بس روان شي. یونیورسټۍ ته خو زما 14 کاله وشو. دوه سټوډنټان صرف داسې وو په دې 14 کالو کې چې هغې ما ته ووایي چې موږ دا سوشیالوجي دې دپاره وایو چې زه په خپل معاشره کې یو خپله اداره جوړ کړم، د ملک قوم خدمت وکړم. صرف دوه سټوډنټان. دا باقي هم دغه سوچ چې زه به جواب کوم، زه به نوکري کوم، زه به دا کوم، زه به هغه کوم. نو څنګه چې یو اډې ته مونږ لاړ شو او د هغې نه مخکې په کور کې مونږ فیصله کړي چې زه به کوم ځای ته ځما، ولې ځما، څه وسایل به وي، څه مسایل به وي، هغه ټول مونږ پلانینګ کړي وي. نو یو سټوډنټ آیا دا پلانینګ کوي چې زه یونیورسټۍ ته ځما، چې دا کوم مضمون کې زه داخله لما دې کې زما شوق شته که نشته دی، د دې مخکې فیوچر شته که نشته دی، بیا چې کوم وسایل پکار دي، کوم ایکسپرټیز پکار دي، کوم صلاحیتونه پکار دي، هغه ما کې شته که نشته دی، ابه زه څنګه حاصلوم؟ نو دا پلانینګ خو ما ته په نظر نه راځي. نو دویم د دغې پلانینګ نشوالی دی چې مونږ ته د خپل شوق مطابق مونږ خپل مضمون نه اخلو او بیا هغه مضمون کې خپل ځان ماهر کوو نه، او د هغه مهارت نه وروسته زمونږ پلانینګ هم نه وي. نو چې دا څیزونه نه وي، نو لازمي خبره ده چې په معاشره کې خو نوکریانې به حکومت څونه نوکریانې ورکوي. لکه تاسو ورته ووایئ چې حکومت سره تنخواګانو پیسې نشته دی، او زه بیا مې نښتې یم خپل بچي کوم دی نو په نوکرو باندې ورچوم. پکار دا ده چې زه په یونیورسټۍ کې دا سوچ جوړ کړم چې تاسو به څه ګټئ چې حکومت له به ورکوئ، څه به کنټریبیوټ کوئ چې حکومت له ورکوئ. ګوره یو چې کوم دی نو یو وړوکی بزنسمین دی، هغه حکومت له ټیکس ورکوي، هغه حکومت په دغه کې کنټریبیوټ کوي. اخو جدا خبره چې حکومت یې صحیح استعمالوي که غلط استعمالوي، او زه په حکومت باندې خپل ځان بوج کوم چې حکومت به ماله تنخوا راکوي. دې دواړو سوچونو کې فرق دی. کله چې د یو سټوډنټ او د یو شاګرد دا سوچ جوړ شو چې زه به حکومت کې به کنټریبیوشن کوم او زه به دا قوم ډیولپ کوم، نو بیا نوکرۍ هم ډېرې، بیا جابونه هم ډېر، بیا بزنس هم ډېر. او که دا سوچ نه وي نو زمونږ دا قوم به په نوکرو پسې ګرځي، او نوکرۍ خو پښتو کې غلام ورته وایي. نو چې زه د غلامانه سوچ لرم، نو یا غټ غلامه یا وړوکی غلامه، نو قوم ته به نوکري نه ملاوېږي او جاب به نه. زما خو دا خیال چې په بنیادي دوه غټې وجې دي.
یو وجه دا شوله چې زمونږ سټوډنټ کله ګریجویټ شي نو موږ ورته ماسټر آف واچ دی هی از ماسټر بالکل خو هغه په خپل فیلډ کې ماسټر نه وي یعنی ماهر نه وي دویمه وجه دا چې د خپل شوق مطابق خپل مضمون موږ نه اخلو او هغه کې پلانینګ نه کوو مهارت نه حاصلو نو ځکه زموږ سټوډنټانو ته اکثر جابز نه ملاویږي یا هغه بزنس نشي جوړولی بلکې دا خبره څه کوي سر جي بخښنه غواړم ستاسو فیلډ خو مینجمنټ دی که نه د مینجمنټ د بزنس مینجمنټ سټوډنټ هم په نوکرۍ پسې ګرځي پکار دی چې هغه بزنس وکړي نو هغه هم په نوکرۍ پسې ګرځي نو لکه لانجه دغه ځای کې روانه ده چې د بزنس خلک هم په نوکرو پسې ګرځي او دا نور خو موږ به ګرځو نو که فرض که موږ بزنس اورینټډ سوچ ورکو او انټرپرینورشپ سوچ ورکو نو ان شاء الله العظیم موږ ته به د جاب ضرورت نه پیښیږي بلکې زموږ د وجه نه به حکومتونه او قوم به چې کوم معاشي ځوان ان شاء الله مضبوطېږي Exactly. Thank you, Dr. Sir. ماشاءالله سید ودان آباد Thank you.